رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او داغه خاص رحم او کرم سره منګه کتاب التوحید شروع کړو د امام بخاری رحم الله په دې مبارک کتاب کې، او د اخرنی کتاب دی په دې صحیح البخاری کې. په کتاب التوحید کې مسله دا روانه و چې الله سبحانه وتعالى حقیقي لاسونه دي څنګه چې داغه د شان سره خای او څنګه چې داغه سره مناسب دي. پای کې اوسو حدیثونه موږ بیان کړیو. بیا د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. الله سبحانه وتعالى با د قیامت په ورځ د ځمکه په خپله قبضه کې کي، او په ښی لاس یا د ښی لاس نه به د اسمانونه چاپېره کي، او بیا به دا وایي چې زه باچا یم. په دې نه واضحه شوه استدلال د کوم ځای نه کوي امام بخاري؟ بیمینه، د الله لاس دی، حقیقي لاس دی. د دې نه بعد د حدیث هم دغه معنی کې دی. بیا حدیث دی فدي قلت أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي راغب بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس أويت يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع. بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيوي ويلا بدا اسمانونا طول فيو قوتك روشتك، والأراضين على إصبع أو زمكي فيو قوتك، والجبال على إصبع أو دا غرون ببلغوتك، والشجر على إصبع أو دا وني ببلغوتك، والخلائق على إصبع أو دا نور مخلوقات ببلغوتك. ثم يقول أنا الملك، يوخذي بودا بوجه زبا شايمة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخندل، دمر وخندل چې غاښونه ښکاره شو. ولي وخندل؟ تعجبا وتصديقا له، او دا خبر دې برابر کړو، تعجب کې شو چې دا مسله خو د خبر برابر یاده ده، او یې هم دغه شان. ثم قرأ بين آيته وما قدر الله حق قدره، سورة الزمر کې چې دې خلکو الله دې قدر نه دی کړی څنګه چې پکار. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. دا موږ سره پرون د آیت او داسې حدیثونه تېر شوي دي. د دې ځینې خو صرف دا ثابته نه شوه چې د الله لاسونه دي، بلکې یو بله خبره ته هم ثابته شوه چې د الله ګوتې هم شتي. د الله ګوتې هم شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. د دې نه بعد دا حدیث هم دغه معنی کې دی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه وینا په باره کې دا باب دی چې نشتی غیرتي د الله نه زیات څوک. د الله سبحانه وتعالی غیرت بیانوي چې رب العالمین یو غیرتي باچا دی. او بیا حدیث بیان کړی چې لا شخص اغیر من الله، د الله نه زیات څوک غیرتمند نشتی. حدیث راوړی دی، صحابه کرامو په خپل منځ کې تذکره کوله. نو د سعد رضی الله عنه، سعد بن عباده رضی الله عنه غیرت ذکر کوي، څه غیرتي انسان دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تعجبون من غیرت سعد. تاسو کې د سعد رضی الله عنه د غیرت په تعجب کې اچولي چې څومره غیرتي دی. والله لا انا اغیر منه، په الله مې دې قسم چې زه د هغه نه زیات غیرتي یم. والله اغیر مني، او الله زما نه زیات غیرتي دی. ومن اجل غیرت الله، او دا د الله غیرت ته کنه ګوره ورته
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فحش کارونه ټول حرام کړي دي، کاغه ښکاري دي او کاغه پټ دي، دا د الله غیرت دی که. ولا احد احب الیه العذر من الله، او د الله سبحانه وتعالی د معذرت ډېر زیات خوښي چې څوک ورته عذر بیان کړي که نه، بس الله سبحانه وتعالی د عذر قبلی ده. ومن أجل ذلك بعث الله يبعث المبشرين ومنذرين. او د دغې دلاسه الله سبحانه وتعالی دا پیغمبران لېږلي دي یره ورکوونکي او زیري ورکوونکي. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. دا مثل حدیث تیر شو مخکې چې د الله دا خبره ډېره زیاته خوښه ده چې څوک یې صفتونه او حمدونه بیانوي. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. او دغې دلاسه خو الله د خپلو بندګانو سره جنت وعده کړې ده. مقصد په دې حدیث کې څه و؟ غیرت. د الله سبحانه وتعالی یو صفت دی غیرت، حقیقي صفت دی څنګه چې د الله د شان سره ښایي. په دا فایده د ساتئ کم سړی چې په دې رب باندې میني او د دې رب خبره مني هغه هم غیرتي او پای کې ایماني غیرتي. ګوره د بې ایماني نه ده او د بې دیني، دا د انسان نه بې غیرته جوړوي، دا د انسان نه دوس جوړوي. ګوره یو حدیث کې دا راځي چې دیوث انسان به جنت ته نه ځي. صحابه کرامو یا رسول الله د دیوث څه ته وایي؟ وایي هغه چې په خپلو زنانو له غیرت نه ورځي. نو غیرت انسان له کله نه ورځي چې کله بې دینه شي، چې دی بې دینه شي، ښځې بازار کې ګرځي، پرده کوي که نه کوي، که کور ته څوک راځي څوک نه راځي، هېڅ پروا یې نشته. د بې دینۍ سره انسان بې غیرته شي. رب العالمین غیرتي باچا دی، بندگان چې کوم په ده مینې هغه به هم غیرتیان دي. او د الله سبحانه وتعالی داسې ده لکه حدیث کې راځي المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. دا تکړه مؤمن په هر لحاظ سره دا غوره دی د هغه مؤمن نه چې کمزوری دی. نو دا مؤمن داسې خوند کوي چې تکړه یي، غیرتي، زوروري، زړوري، بادري، دا ډېر غوره دی په نسبت د هغه بل نه چا کې دا صفات نشته. اوس ګوره د الله دې غیرت ته چې فحاشي حرام کړه، غیرتي دی، دا نه خوښوي چې د بندګانو کې د فحاشي. دینه دا مسله م راووته چې کوم سړی د فحاشو سره عادتي او په کور کې دنه د فحاشي آلات پراته وي، نو دا سړی سره دا بې غیرته دی. باب قل أي شيء أكبر شهادة. باب د دې آیت په رڼا کې چې قل ووایه ای پیغمبره أي شيء أكبر شهادة، ای پیغمبره تپوس وکړه د دوی نه د کوم شي ګواهي د ټولو نه غټه ګواهي ده. قل الله، د چا ګواهي غټه ده؟ د الله. فسمى الله نفسه شيئا. نو الله ته شیء ویل څه دي؟ جایز دي ځکه چې الله ځان ته شیء ووایي. یعنې موږ چې دا ووایو د الله نه څه شی غټ نشتی، وایو که نه وایو؟ نو دا شی لفظ الله ته ویل څه دي؟ جایز دي. دلیل پې دا دی یو مولوي صاحب و، جاهل و، خو دا دی چې یعنې د حق پرستو ملګری و، او دا به یې وایي چې لکه زه هم د حق پرستو څوک یم. ځان یې په دې امام نووي هم نه ورکوه، خو نور دا دی چې جاهل و. هغه د یو کس سره بس روان ویو، کس وی چې وایي شی د الله دپاره ویل جایز دي. کل شیء هالک، هر شی ختمېدونکی دی مګر یو الله. ګوره شی لفظ رانغی، لیس کمثله شیء، نشتی د الله په شان څه شی. یا هغه بل کس ورته وایي چې دا جایز دي، دا ورته دا نه دي جایز، او په دې غوسه شو، سور شو، شین شو، دا به زه ثابت کړم او ته بیا ومنې او که نه. او د هغه غریب باندې سمه یره راغستې وه چې لکه اوس په رښتیا ثابت کړو، نو بیا خو رجا ښه جوړه چې دا ناروا دي. بیا ما پوه وکړم ته څه په ګډوډو سرې، ته خو صریح آیتونه یې د ذهن نه وتلي که څه چلوي. ولې ما د دې څه مطلب دی؟ لیس کمثله شیء. قل أي شيء أكبر شهادة. وته ښه
وی دا ښه دی چې ما سړی وهلی نه ځکه چې خبره خو ډېره ګرمه شوې وهلو ته رسېده دا د جهالت هغه دغه یي چې ته الله ته څنګه وایې شی نه چې خبره ثابته ده نو خیر دی هېڅ خبره نه ده امام بخاری وی وسمى النبي صلی الله علیه وسلم القرآن شیئا بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن تم شی ویلی دی او حالانکه قرآن د الله کلام دی مخلوق خو نه دی که نه نو چې د الله د کلام دپاره دا صفت ثابتېدی شي خو د الله دپاره ثابت شو ده اطلاق پې کېدی شي په الله باندې دلیل وګوره راوړی دی حدیث ته وګوره سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس ته ووی کوم کس ته ووی هغه یو ته هغه زنانه چې په پیغمبر پسې راله وی ما ځان ته واده کا هغه ته څه ووی وی نشمه تاسو ډایرکټ پسې شي ورغلئ پیغمبر ورته څه ووی وی نشمه بیا یو غریب صحابي ناست وی یا رسول الله که ستاسو اجازه دي زه ورسره نکاح وکړم وایي که ورسره سوله ورکړه هېڅ ورسره نو هغه مونږ بیان کړې واقعه کوردیزي کې امام بخاري ته دغه ټوکړه راوړه وی هغه ورته وایي چې امعک من القرآن شیء د قرآن څه شی در سره شتي هغه وایي نعم سوره كذا وسورة كذا وپلانې سوره پلانې سوره سماها نومونه واوسره سموته صحیح ده دغه ورته مهر کې وښایه نو قرآن ته دې کې څه ووایي شی نو جایز شو په الله باندې اطلاق د شی کول د جایز دي باب وكان عرشه على الماء د الله سبحانه وتعالى وینا چې عرش د الله په اوبو باندې او هو رب العرش العظیم او الله رب دی د لوی عرش امام بخاری په دې باب کې دا ثابتوي چې الله سبحانه وتعالی عرش چې دی د ټول مخلوق نه اوچت دی او عرش بیا په اوبو له پاسه دی او رب العالمین په عرش له پاسه دی الله په کوم ځای له پاسه دی په عرش له پاسه دی بعض وی نه ښی ته دی او نه ګس ته دی او نه مخې ته دی او نه شاته دی او نه بره دی او نه کته دی چېرته دی ابلوز یو عالم راته قصه بیانوله وی هلته پاکستان کې یو ځای کې پروګرام و نو یو بل ملا وی موږ سره تللی و عالم هغه ډېر داسې خوش مزاجه غونته کې دی نو دا دواړه علما طریقې جدا وي عقیدې جدا وي نو بس د یو بل سره خبرې روانې شوې هغه په اعتراضات وکړو دی بل چې کوم دا بدعتي مولوي صاحب دوله جوابونه وکړو بیا ورته ویل زما واوره که نه زما سوال هم دی وی وکړه سوال څه سوال وی الله کوم ځای کې دی هغه ورته وایي چې جهات سته خو د الله نه منزه دي دا مولیان ډېر ورانې کوي جهات سته اوس عوام غلي شي څومره غټ سړی جهات سته چې ګوره څه وایي هغه ورته وایي چې ګوره دلته ټول عوام ناست دي دا جهات سته څه ته وایي ته دا واضح کړې نو خبره به دې واضح شي د عوام خو پوه نه شو جهات سته هغوی ته تاسو پوه نه پوه نه شوي پوه یې هغه وایي جهات سته دا دي که نه چې نه کته دی نه بره دی نه ښی ته دی نه ګس ته دی نه شاته دی نه مخې ته دی څو شو شپږ شو الله دلته نشته وی هغه ورته وایي چې مولوي صاحب توبه وباسه الله ته واپس شه دا دومره وخت چې زموږ د پښتانه وجنګېدو د دهریو سره او د کمونستانو سره خو په دې خبره باندې که نه چې هغه وایي الله نشته نن ته رېږې نو ته م ووایه نو ستا زه اوس د دې څه معنی راوباسم چې نشته یو ځای کې هم نشته دهریه څه وایي الله د سره نشته دهریه خو خالق نه مني که مني نه مني هغوی د دنیا په خپله پیدا شي او ته م وایي چې نه کته دی نه بره دی نه ښی ته دی نه ګس ته دی نه شاته دی نه مخې ته دا کوم ځای کې دی بس وی مولوي صاحب ګډوډ شو او دا خو د عوام خو زړه کې دا خبره پرېوته چې او موږ خو د دهریو سره په دې نه لګي او ته اوس یې دا خبرې کوې وایي چې ډېر راګیر کړو یو مولوي صاحب بیا وایي چې زه صحیح دی زه نه پوهېږم خو ته راته اوس وایي چې الله کوم ځای کې دی ته مې اوس پوه وکړه نو هلته پکې د ډېرو مولویانو نه الله ورک شوی دی الله ورته نه دی معلوم چې کوم ځای کې دی وی بیا جواب راکړو چې نه الله هر ځای کې دی
الله هر ځای کې نو ما چې هغه ته چې مولوي صاحب نو په خپله خبره دې رد وکړو اول خو دې له منډه جهاد سته صفا کړو اوس دې له منډه هر ځای کې کړو دا ته څه خبرې کوې نو پای کې به د هغه سره جواب نه نو رب العالمین په عرش د پاسه دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او عرش معنی د تخت عرش ته وایي تخت او د عرش لاندې کرسۍ ده او د کرسۍ معنی موضع قدمی الرب د الله د خپو ځای د الله د خپو ځای د کرسۍ ده د کرسۍ نه مراد هغه کرسۍ نه ده ګورې وسع کرسیه السماوات والارض ما خوا ته مخکې زه یو اداره کې وم یو مولوي صاحب راغی نو هغه ادارې والا ما ته وایي چې د ده نه امتحان والا دی پوهېږي که نه پوهېږي پوښتنه اما سره کېناستو مشر ورور سره هم راغلی و مشر ورور یې سم صفت وکړو د پلاني ځای نه پاره د پلاني ځای نه پاره هغه غریب په خرچې کړې وې ځکه صفتونه یې ورکول ما صحیح د مولوي صاحب په عرش او په کرسۍ کې څه فرق دی ادي چې کتو سوچ کوو عرش او کرسۍ یو هغه بس هغه ورور ورته بلډ پریشر ورور وختو هغه مشر نه ځکه چې هغه غریب دلته مزدوريانې کړي دي او پیسې لېږلي او د ده نه دا شی جوړ شوی دی چې دی د عرش او د کرسۍ فرق نه شي کولی هغه ورته سم په غوسه کې په اخره کې کرسۍ ته دا کرسۍ نه ته دا نه شي ویلی ما ورته ماجي صاحب ته ګرمي مه کوه غوسه کېږم د دې نه مراد دا کرسۍ نه ده خو بیا هم د دې خپل ورور نه تکړه اوس څه نه څه خو ولګه مولوي صاحب ته دا نه وه پته چې عرش او کرسۍ کې څه فرق دی او زه ته د الله په کور کې دا خبره کوم ما ډېر کسان چې په عقیده کې معلوموم په دې ځای کې په دې سوال کې معلوموم او ډېرو ته دې پته نشته ډېرو ته دې پته نشي چې عرش او کرسۍ کې څه فرق دی زما خوا ته یو مولوي صاحب راغلی یو مدرسه کې وایي زه دلته په کار کېږم او دا چې شهادي وخوي که نه زه د په الله قسم خورم غټه دوره وړه دوره تفسیر او دا ټولې کړي وي ښه بس ما سره کېناستو یو ما قرآن درته یاد دی وي او دغه شهادت ده که قرآن ورته هم یاد و اوس دا پته نه چې شهادي رښتیا وي که دروغ وي خو د هغه د الله په منځ کې ما صحیح ده قرآن کې به درنه تپوس وکړم ما ته وایي چې شیخ صاحب خبره داسې ده چې مراجعه ما ډېر وخت نه ده کړې نو د اخري شلو کې وکړه د اولني لس کچې دي ما هېڅ خبره نه اخري شلو کې وو ښه ما اخري شلو کې سوچ مې کوو داسې کار وکړه چې د اخري لس به شي او د شل ماته کچې دي ما صحیح د اخري لس کې به شو خو ما د اخري لس ته یادې دي داسې ما ته که ته وایي رښتیا ووایم نو ما خو رښتیا ووایه وایي د درېو کې وکړه زه به یې د درېو کې به وکړو تا به نه خفه کوم سورة الدهر کې مې دې تپوس وکړو سورة الانسان کې او ده چې کوم عجایبات راښکاره کړو په دغه ځای کې او کم مخکې او شاته شو غریب په بد حال بس ما بس صحیح ده پوره ده بس ما د قرآن بس موږ ته پته ولګېده عقیده کې دنه ما یو تپوس وکړم ویې وکړه عقیده کې ما عرش او کرسۍ کې څه فرق دی عرش او کرسۍ کې ما ته تفسیر دوره کړې کوم یو ترجمه مې درځي وایم ما ته دې کې څه ترجمه کې وسع کرسي السماوات والارض څه ترجمه کې ما ته وی شیخ صاحب ستا د لیدې مې غټ ارمان و او ته مې ولیدې دا پوره ده دا پرېږده دا قیسې دا دنیا چا کړې ده ته به بیا کوو خو بس ستا د لیدې مې ارمان هغه شهادي ځان سره کېښود او روان شو دغه شان یو مولوي صاحب مې خوا ته راغلی هم یو ادارې راته ویلي و دنه امتحان واله اما کېنو مې مړي اوري که نه اوري وی مړي نه اوري مړي نه اوري هسې مې په ځان داسې مړي نه اوري نه نه بیا اوري نو ما چا ویلي دي دلیل څه دی چې اوري داسې سوچ کوو یاره نور نه خبر خو د بجلیګر مولوي صاحب یو بیان مې اورېدو هغې کې هغې ویلي چې مړي اوري داسې یو ملا د مدرسې نه فارغوي دا حال دی ښه دقې شان یو ملا مې راګیر کړی په دغه امتحان کې خو زه یو دوکان ته ورغلم خبرې را سره ډېرې کړې یو ما مولوي صاحب د هر څه پرې د مړي اوري که نه اوري یو اوس هغه وایي که زه ورته وایم چې اوري نو هم مې راګیروي
که ورته وایم چې نه اوري نو هم مې راګیرئ هلته هغه منځنی صحیح جواب ورته نه دی معلوم که ورته معلوم به هېڅ مشکل نو جو ما ته داسې کتو دې مسلو کې ته څه لګوتې وه پرېږده بس دا مسلې دا خو اختلافي نه تا پسې به سبا یو سړی راځي تا نه به تپوس کړي ته عالم یې که نه ویم مدرسې نه فارغ که نه ویاو تا نه به تپوس کړي مولوي صاحب مړی اوري که نه اوري ته به څه دا وړه مسله ده په پاکستان افغانستان انډیا او دې ملکونو کې خو ټوله جاخه چې کومه جوړه ده تصوف او د قبر پرستۍ ده د دې مسلې د لاسه ده چې مړي اوري که نه اوري او ته دا وړه مسله ده شا به ووایه مړي اوري که نه اوري ایسې ما ته کتو ما ته ووایي وی که اوري او که نه اوري زموږ پکې څه کار دی دغه شان راته وی که اوري او که نه اوري زموږ پکې څه کار دی دا او داسې مسلې دي چې وایي نو اوس دې یعنې دا خبره مې دې پورې کوله چې ډېر پکې ګوره داسې دي چې ځان ته فارغه وي او هغه په عرش او په کرسۍ کې فرق نشي کولی ښه عرش څه ته وایي تخت ته وایي چې الله پې د پاسه دی او کرسي څه ته وایي د الله د قدمونو ځای حدیث کې راځي چې د الله د قدمونو دا ځای او قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده وسع کرسیه السماوات والارض د الله د قدمونو دا ځای د ځمکې او د اسمان نه هم غټ دی پراخه دی او بیا عرش د هغې نه هم غټ دی دا ټوله دنیا ځمکه اسمانونه د کرسۍ په مخ کې داسې دي لکه په یو شړه ځمکه کې چې یو بنګړی غوزار کړي حدیث کې راځي غټه شړه ځمکه ده که نو سمه غټه لکه د سعودي عرب دا شړې چې دي چې ته کله مکې ته روان او په دې شړو کې یو وړوکی ونده کې بنګړی داسې غوزار کړي هغه څه پته لګي دا دنیا ده دا بنګړی او دا د کرسۍ ده دا شړه بیا دا کرسۍ د عرش په مقابله کې داسې ده لکه په صحرا کې چې یو بنګړی غوزار کړي د الله عرش به د ټولو نه غټ دی او په دې ټولې دنیا له پاسه دی په الله له پاسه څه شی نشتی الله په دې مخلوقاتو ټولو نه اوچت دی له پاسه دی او دا بې ادبي ده د الله چې څوک دا وایي چې الله په هر ځای کې دی ځکه چې مخلوق دی پې له پاسه که اوس الله هر ځای کې دی جومات کې هم دی او جومات ته چت پې له پاسه شو د دې ټیبل لاندې هم دی والعیاذ بالله په هغه ځای کې هم دی چې ګناهونه پکې کېږي په هغه ځای کې هم دی چې اودس ماتې پکې کېږي نه الله په هر ځای کې دی په یو اعتبار سره دا خبره صحیح ده په کوم اعتبار سره د علم په لحاظ د لیدو د اورېدو په دې به دلایل پیش کوو انشاءالله روانه ده مسله الله په هر ځای کې دی نور د الله ذات کوم ځای کې دی د الله ذات په عرش د پاسه دی او سبحان الله چې تعصب یو سړی روا دي که نه دا مولیان دا کم چې د دې نه منکر دي چې الله دپاره جهاد سته به نه ثابتوو موږ یو هم نه ثابتوو الله په هر ځای کې دی کله وایي او کله وایي نه بره دی او نه کته دی او کله وایي نه خارج د دنیا نه دی او نه دننه په دنیا کې او کله څه کله څه دوی چې په خپله د عرفات په میدان کې ویني که نه عرفات په میدان کې او ماښام ته د نږدې ټیمي لاسونه یې دقه شان نیولي دعاګانې غواړي که نه غواړي تاسو په عرفات کې څوک لیدلی چې لاسونه یې داسې نیولي دعاګانې غواړي یا ځمکې ته یې نیولي یا ګس طرف ته نیولي یا سیده نیولي لیدلی هم دی ټولو کوم ته نیولي بره یې نیولي او دغه ټیم کې ورته داسې غوږ کې روان ته کې وایي مولوي صاحب داسې تا خو لاسونه بره نیولي ولې وایي نه بس دا نه دا په خپله به راځي دا سبحان الله په خپله به راځي رب العالمین طرف ته د لاسونه اسې بره کېږي کله سړی داسې ستړی شي که نه او ډېر داسې څه مصیبت پرې راشي یا الله اسې ګورې به بره که عقیده دي دغه هم نه عقیده دا ساته وایي الله هر ځای کې دی غلطه عقیده ده خو بیا به هم دا زړه به د کوم طرف ته راښکولی کېږي دا بره سبح اسم ربک الاعلی هغه الله چې بره دی د الله سره مناسب هم دا ده چې بره وي او په عرش نه پاسې دا د الله سره مناسب ده ګوره کله چې یو انسان یو ادارې ته ورشي هغو ته وایي دا کار هم داسې ولیکو داسې هغه وایي د برې نه اډر دی کوم ځای نه اډر دی برې نه حالانکې هغه دوی سره کته دغسې کمره کې ناستي هغه انسپکټري که څه شي کته ناستي که خو مقام یې غټ دی نو د هغه سره مناسب دا لفظ دی چې د برې نه
اوس الله خالق دی او څومره لوی رب دی د هغه سره دا مناسب دی چې هغه دې په هر ځای کې نه او په عرش ته پاسه دی علم لیده قدرت احاطه ده په هر ځای کې ده امام بخاري به دا ټولې مسلې ثابتوي په دې باب کې د عرش ته چې عرش بره دی او الله په عرش ته پاسه دی او الله په اسمانونو نه بره دی او الله په هر ځای کې نه دی ټولې خبرې به پکې راځي دا ډېر فایدهمند باب دی ګوره حدیث یې راوړی دی دا موږ بیان کړی مو عمران بن حسین رضی الله عنه زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه او بنو تمیم خاندان راغی پیغمبر ولا زیری ورکو هغوی په پوه نه شو بیا د یمن څه کسان رالو هغه حدیث به تاسو ته یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا زیری ورکو نو هغو ته ویوي قبیلنا موږ قبول کو جئناک لنتفقه فی الدین ولنسألک عن هذا الامر ما کان موږ ګوره دې لپاره راغلي چې په دین باندې ځان پوه کړو یمن والا وی او دغه اشعریینو ابو موسی اشعری رضی الله عنه قوم نو یو خو د دین باندې پوه کو بل موږ د دې مسلې تپوس کوو چې دا مخکې سو یعنی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې سو د دې تپوس کوو پیغمبر ورته یې غوږ ورته کېږدی د خپل رب په باره کې واورئ وایي کان الله ولم یکن شیء قبله هو الله د الله نه علاوه څه نه و ځکه انت الاول والآخر والظاهر والباطن أنت الأول رب العالمين نمخي سوق نشتي والآخر أو دلنا بات سوق نشتي الله وسنو وكان عرشه على الماء أو عرش ده الله بس باندي بوبو باندي ده من سر ده حديث ما كتير شو قلت من تفسير كله ثم خلق السماوات والأرض بيزمك واسمانونا پیدا کرو وكتب في الذكر كل شيء او بے پا عمل نامك او بلوح محفوظ بے بلوح محفوظ کی هر سوري کل دا خبر روانه دا سمره خيسته خبره دا پیغمبر صلی الله عليه وسلم وياتاني رجل يكس وازكو يا عمران ويأدرك ناقتك غوخه دي وتختي ده ادوخه ترلي ودروازي سرك او اذا باغي بسلاله وی لوددت بأرمان کی گورا وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم وی أرمان چی زنه پاسی دلی خباس کار را نشو چی گوره پیغمبر با مخ کی سوی دا خوڑی ریسی دغه موضوع ده کنه انسان را کاگی زند هو الله سه شی نو او د الله عرش په کمزی کیو په وبو د پاسو د علماء په منځ کې اختلاف ته چې الله د ټولو نه اولنی مخلوق عرش پیدا کړی دی که قلم پیدا کړی دی کې اختلاف دی او صحیح خبر ده چې الله عرش پیدا کړی دی مخکې او بعض ویلي قلم پیدا کړی کوم چې ویلي چې قلم پیدا کړی هغوی سره دلیل دا دی وی اول ما خلق الله القلم قال له اكتب اول پر چې الله قلم پیدا کو ورته وی لیکا هغه الله سو لیکم وی تقدیر ولیکا نو وګوره وی اول پر چې الله قلم اول نه پیدا دي صحیح خبره ده چې دې مطلب دا نه دی مطلب دا دی د قلم نه مخکې نور مخلوق خو مطلب دی اول پر چې کله قلم پیدا شو ورسېدې به ترجمه کنه اول پر چې کله قلم پیدا شو الله ته ولیکا دې مطلب دا نه شو چې د قلم اولنی مخلوق دی نو کان الله ولم يكن شيء هو الله سشينه وكان عرشه على الماء او عرش الله بكم زيكي بو دليل ليش اولني مخلوق كم يودي اولني مخلوق عرش دي بحديث راوړی دی موږ سره لږ ساعت مخکې تېر شو ماسپښین درس کې وعرشه على الماء دا واضحه دي به حدیث راوړی دی د زید بن انس بن مالك رضي الله عنه وجاء زيد بن حارثه يشكو زيد بن حارثه راغی شکایت وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د چا د زینب رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کړی و چاته زید بن حارثه ته خدای د نسب نه زوروره وه او دغه زید بن حارثه ورته نه رسېدو نو دوی د ژوند نه تېرېدو نو هغه راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله نور مې د زنانه سره ګزاره نه کېږي
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اتق اللہ ویریگا دا اللہ نا وامسک علیک زوجک و دا خپل خز ځان سره پاتې کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته دې څه ښکارېده چې الله به ما ته وایي چې ته به دې سره څه کې ته به واده کې نو ده ته به یې داسې وي دا ښځې ځان سره ونیسه. پیغمبر ته هم دا ګرانه ښکارېده چې اوس خلکو خو دې مشهور کړی چې دی د ده زوی دی او بیا به اوس خلک وایي اوس به راپورې منافقان او ټول ښه خاندي چې د چا سره یې واده وکړو انګور سره واده وکړو. الله ایتونه نازل کړو ورته یې ووایي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. او پټوله دې هغه خبره چې الله راښکاره کوله وي. ځکه عایشه رضی الله عنها سوي ګوره د حدیث کې لو كان رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتما شیئا لکتم هذه. که پیغمبر څه پټولی که نه د قرآن نه نو دا خبره به یې ترې پټه کړې وه. خو چې کله ورته الله ووایي چې واده به کوې بس بیا به کیسه نه خبره ښکاره کړي. بله دې کې دا فایده هم ده که دا قرآن چې ته پیغمبر لیکلی وی نو ځان ته پکې دا خبره کوله نه ځان ته خو پکې نه کوله. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نو زینب به په دې ټولو بیبیانو باندې فخر کو او دا به وي زوجکن اهالیکن تاسو واده کړي ستاسو پلارانو وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات او الله زه واده کړی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د 7 اسمانونو د پاسه. بیا راشي وایي په دې څه دلیل دی چې الله بره دی؟ نور څه دلیل وښایي؟ دا واوره نه دا عقیده د زینب هم وه دا عقیده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ده. یو صحابي راغی یا رسول الله دا وینځه ده وایي چې ما ازاده که. رسول صلی الله علیه وسلم ته امتحان واغستو الله کوم ځای کې دی وایي هغې بره اشاره وکړې بر اسمانونو د پاسه وایي زه څوک یم وایي ته الله پیغمبر وایي ازاده که مسلمانه ده اسمان ته ګوتې وري پیغمبر ورته دا ونی چې غلط جواب دې راکړو الله خو هر ځای کې دی ته څه اسمان ته ګوتې نیسي. نور به هم ډېر ښکلي دلایل واورئ او دې ځای ته نښه ولګوئ. دا ډېر اهمه مسله ده اکثر پکې د کسان چیړل کوي او تنګول کوي تاسو سره څه دلیل دي. دا باب دا بلکل ځان ته په نښه کوي باب وکان عرشه علی الماء. ښه د دې نه بعد دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه دام وایي چې نزلت آیة الحجاب في زینب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما. د حجاب د آیتونه زینب رضی الله عنه مبارک نازل شیو او په هغه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیمه کړې وه ملګرو ره او په هغې کې غوښه وه او روټۍ وه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټه ولیمه وه. په چا باندې کړې ده؟ په زینب باندې. پکې څه غوښه وه او څه او روټۍ او د دې نه ښایسته خوراک بل شتي؟ د غوښې او د روټۍ نه بل ښایسته خوراک شتي؟ نشتي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکلی پروګرام کړی داسې د هغوی غربت و چې دا یو ګډې دا د هغه اوچت پروګرام. وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم او هغې به د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې فخر کوو دا به وي ان الله انکحني في السماء الله زما نکاح تړلې ده په اسمانونو کې. یو اشکال دی د هغې جواب دله در کوم. قرآن کې راځي اامنتم من فی السماء آیا تاسو نه یېرېږئ د هغه رب نه چې په اسمانونو کې دی؟ نو موږ ته څوک ویلی شي چې تاسو خو چې الله په عرش د پاسه دی. اوس د دې آیت مبارک کې به څه وی؟ نه فی په معنا د علا راځي په اسمانونو باندې. یو سړی به وایي چې ته هسې خبرې کوې موږ ته به پکې څه دلیل ښیې که نه ښیې؟ دا خو ستا خبره شو. الله وی قل سیرو فی الارض وګرځئ په څه کې؟ په ځمکه کې. نو په ځمکه کې دننه څوک ګرځېدلی؟ مطلب څه دی؟ قل سیرو علی الارض وګرځئ په ځمکه د پاسه. ښه فرعون ویلو جادوګرانو ته لأصلبنکم فی جذوع النخل
زه به تاسو له پانسي درکم په سټو د کجورو کې دننه پکې څوک پانسي ورکوي مطلب یې څه دی په سټو د کجورو د پاسه تاسو له نو فی په عربۍ کې په معنه ده علا هم راځي یعنې له پاسه نو دلته مطلب دا شو انکحني الله على السما فی السما مطلب به دا دی چې اسمانونو کې دننه په اسمانونو د پاسه ورسېدي پې دا بل دلیل شو دا دلایل شماروي او زړه به مو خوشحالېږي ورته ابو هريره رضي الله عنه حديث ته پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه الله چې کله مخلوق پیدا کو نو دا خبره ولیکله په کتاب کې په لوح محفوظ کې فوق عرشه کوم ځای کې عرش ته پاس عرش سره او دې ټکي ته ګوره عنده د الله سره الله سره کوم ځای کې فوق عرش د عرش خوا کې ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت زورور شوی د سنه د غضب نه د حدیث مخکې تیر شوی دا بل دلیل شو چې الله کوم ځای کې دی الله په عرش ته پاسه دی برج هدا واوره بل ابو هريره رضي الله عنه حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان چا چې په الله ایمان راوړو په پیغمبر مونځ وکړو روژې ونیوې د رمضان د میاشتې کان حقا على الله ان يدخله الجنه د ده په الله باندې دا حق شو چې الله به جنت ته ننباسي هاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها كهجرت کړی د الله په لار کې او کنه په خپل کور کې ناشي په کم کې چې پیدا شوی دی په قسمه باندې خو چې دا اعمال کوي د مسلمان د جنت ته بځي قالوا يا رسول الله افلا ننبئ الناس بذلك يا رسول الله خلق ته بیان نکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان في الجنه 100 درجه په جنت کې څو درجې دي 100 درجې دي بیا اشکال راغی او د دې ما جواب کړو چې یو حدیث کې دا دی چې الله به قاری د قرآن ته وایي وایا او اخرنۍ درجه د کوم ځای سره ده د اخرنۍ آیت سره ده د دې نه خو دا واضح شو چې جنت کې درجې د قرآن د آیتونو د تعداد په اندازه دي داسې ده که نه ده او دلته وایي 100 درجې غټې درجې 100 دا جواب موږ کوم ځای کې کړی جنت طرف ته سفر نونیت ابن القیم کی غټي درجې 100 بیا د دې 100 په منځ کې وړي وړي درجې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د قرآن د آیتونو په اندازې دي دغه منځنۍ درجې دي چې د غټو په دې منځ کې دي دوه غټې دي منځ کې وړي وړي بیا دوه غټې دي وړي وړي داسې نو دې سره هغه حدیثونه څه شو هغه راجمع کېږي اعدها الله للمجاهدين في سبيله دا الله تیر کړي د مجاهدینو دپاره د الله په لار کې كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض هر دو درجو په منځ کې دومره فاصله ده لکه څومره چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې ده فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس چې الله نه کله جنت سوال کوئ نو فردوس ته غواړئ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة دا غوره جنت دی او د ټولو نه اوچت جنت دی وفوقه عرش الرحمن او په هغې د پاسه د رحمان عرش دی ومنه تفجر انهار الجنة او د دې نه د جنت ته چینې روانې دي د فردوس نه امام بخاری ثابت کړی چې الله عرش کوم ځای کې دی بره دی ځکه چې هلته وایي د ټولو اوچت جنت کوم یو دی فردوس دی او د الله عرش په کوم ځای کې دی په فردوس ته پاسه دی نو چې د الله عرش ته ټول نه له پاسه دی او الله په کوم ځای کې دی الله په عرش ته پاسه دی الله ټول نه بره شو حدیث یې راوړی دی بیا معروف حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاري ته ووایي تا ته پته شته چې دا نور چرته ځي د حدیث تیر شوی که نه و خاصې ورته ووایي فإنها دا لاړه شي اجازت وغواړي د الله نه د عرش په خوا کې سجده ولګوي امام بخاري دې کې دا حدیث دغې مسلې دپاره راوړی فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش خو د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د زید بن ثابت رضی الله عنه وی ابو بکر صدیق ما پسې دا خبر راولېږله چې ته به دا قرآن جمع کې
فتتبعت القرآن بس زه پسې وګرځېدم. دا ډېره ګرانه مرحله وه. ولې ګرانه وه؟ ځکه چې قرآن په یو ځای نه و، په هډوکو باندې، په سرمنو باندې، په پاڼو، په کاغذونو، چاته پکې یاد و. دا ټول قرآن را جمع کول ډېر ګران کار و. ځکه زید بن ثابت څه وي؟ وی که ابوبکر راته ویلی وی چې دا غر اوچت کا و بل ځای ته ویسه هغه راته اسانه و، خو دا ډېر ګران کار. او سبحان الله زید بن ثابت ځوان هلک و. دې ځوان د دې امت دا خدمت کړی ښه. او زمونږ دا ځوانان دي د امت خدمت یې په دې کې کړی چې ډوډۍ ډېره خوري، او خدمت په دې کې ډېر تکړه دي، نران دي په ودونو کې او په بچو راوړو کې، او بیا نران دي په مزدورۍ کې. دې کې خدمت کړی. داسې خدمت چا کړی؟ زید بن ثابت رضی الله. وایي زه وګرځېدم دا قرآن مې ټول لا جمع کړو. خو دا دی چې د سورة توبه د اخرني درې ایتونه رانه یا دوه ایتونه دا رانه پاتې شوي وو، دا نه میلاوېږي. ډېر پسې وګرځېدم حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. أبو خزيمة سره د دوه ایتونه میلاو شو. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بس اوس مسله د عرش روانه ده والله بره دی. د دې څه مطلب؟ د دې حدیث ته مناسبت که چا ماته د دې باب د ترجمې سره بیان کو نو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله فيك. الذي دا خصوصي دعا ده دغه دپاره چې دا جواب یې راکړو. الله دې زموږ د قاري صاحب ته ښه ډېر علم نافع ورکړي. نو دغه امام بخاري په اصل کې د دې دپاره وړو چې ګوره د عرش تذکره پکې وشوه. بیا هغه حدیث راوړی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به کله سخته راغله دا دعا به یې وي، په دې کې دا د رب العرش العظیم دا موږ سره مخکې تېر شوی. په حدیث د ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې خلک به بېهوشه شي او وایي چې زه راپاڅم د قیامت پر ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو څه به وینم؟ موسی علیه السلام به ولاړ وي، څه به کوي؟ د عرش په به یې نیولي. نو ثابته شوه چې عرش دی. بیا د ابو هریره رضی الله عنه هم دقه شان روایت دی. باب قول الله تعالى. اوس دې ته غوږ کېږده، دا نور دلایل دې راوړي. عرش خو ثابت کو او دا هم ثابته کړه چې بره ده. اوس دا په دې ته نور دلایل راوړي چې الله بره دی، ځکه چې په عرش ته پاسه دی. باب قول الله تعالى وینا د الله تعرج الملائکة والروح إلیه. ډېر ښکلی دلیل دی ښه. خیجي الله ته ملائک او جبریل تعرجو خیجي. دې خیجي ټکي نه سره ووتو چې الله بره دی که نه. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الله ته خیجي پاکې خبرې. و چې الله په هر ځای کې دی نو دې ته پکې ضرورت شته چې الله ته خیجي نه. بیا خو به دې ویل چې الله ته رسي، که خی ته دی که ګس ته که مغې ته که شا به وي چې الله ته رسي. ګورې یو ښکلی دلیل زړه به سم خوشحاله شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج د واقعه راله، اخره کې د چا سره خبرې وکړې؟ د الله سره. او کوم ځای ته رسېدلی و اخرنی؟ سدرة المنتهات چې د هغې نه هاخوا جبریل علیه السلام وي، دې نه هاخوا څوک نشي اورېدی. بیا د الله سره خبرې وشو. دا ټول هر څه ولې د دې لپاره ده چې دومره بره سفر یې پرې وکړو چې د الله سره خبرې وکړي. نو چې الله په هر ځای کې دې سفر ته ضرورت و ورته هېڅ ضرورت ورته نه وکړه. دا ښکلی دلیل دی چې الله بره دی. دا حدیث واورئ. د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی چې په تاسو کې ملائک ګرځي د شپې او د ورځې. دا موږ سره مخکې تېر شوی که نه دی؟ بدلېږي په کوم باندې کې؟ د سهار او د مازدیګر. دا حدیث بیا ویلو ته ضرورت نشته ځکه چې موږ ته حدیثونه ډېر دي. دې دپاره یې راوړو. وایي ثم يعرج الذين باتوا فيكم. بیا چې کوم په تاسو کې پاتې شوي هغه بره په الله پسې وخیږي او نور راکوشي. بره وخیږي
الله پسې وخېږي وایي الله ته به یې تپوس وکړي دا چې بره خېږي خو دلیل دی په څه باندې چې الله بره دی بیا حدیث یې راوړی دی د ابوهریره رضی الله عنه دې ته غوږ کېدی او په جیب هم که لړم وي نو هغه دې څه کوي هغه به لرې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من تصدق بعدل تمره چا چې د کجوري د دانې برابر صدقه ورکړه یعنی معمولی صدقه ده د کجوري د دانې امره خدا پکې شرط چې من کسب طیب د حلال مالنا ولا يصعد الى الله الا الطيب او الله ته نه خېږي مګر پاک اعمال اصل د حدیث دې دپاره راوړی دی چې الله ته نه خېږي مګر پاک اعمال الله بر دی که ښه یو سړی دی د کجوري د دانې امره صدقه یې ورکړه نور طاقت یې نه رسېدو د پاک او حلال مال نه یې ورکړه فإن الله يتقبلها بيمينه التي دا قبول کی دا صدقه بخيلاس ثم يربيها لصاحبه بيول الله ساتي 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 هذا كجوري داني امر صدقه دا غوري خو الله ورله ساتي ساتي هغه ډیریږي ډیریږي كما يربي احدكم فلوه لکه تاسو کې چې یو سړي سره د اس بچی و هغه ساتي څومره خیالي کوي چې دې غټ شي او لوی شي زموږ په کار راشي الله دا نیکي دله ډېرئ 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 او ډېرئ حتی تکون مثل الجبل قیامت په ورځ چې دی الله ته مخامخ شي د غره امره نیکي به پرته وي د وایي الله دا وایي دا خو د کجوري هغه دانه وه هغه تا چې ورکړې وه د کجوري دانه چې تا ورکړې وه هغه دا ده نو چې یو سړی ډېرې خرچې کوي او ډېرې صدقې کوي رب العالمین به د هغې دپاره څه څه نه جمع کړي حدیث ناغه مقصدی ځای معلوم شو کوم یو الله ته بره نه خېږي مګر پاک اعمال د دې نه بعد د حدیث هم واضحه دی د مصیبت هغه دعا پکې ده بیا د دې نه بعد د حدیث هم چې دی واضحه دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چا خارجي اعتراض کړی چې ته عدل او انصاف نه کوې په هغې کې به یې دا دي چې وګوره تاسو یې په ما یقین نه کوئ ما امانتګر نه ګڼئ حالانکې عرش والا ما امانتګر ګڼي په اسمانونو کې عرش والا نه اشاره چې الله بره دی بیا حدیث راوړی دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو والشمس تجري لمستقر لها چې نور روان دی خپل ځي ته روزانه خپل ځي ته ځي چې دې څه مطلب دی وایي ما ته وایي چې مستقرها تحت العرش ځای کوم یو دی د عرش لاندې د څه دپاره ځي سجده لکوي دې نه ثابته شو چې رب العالمین بره دی او نور به وضاحت راشي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة باب وینا د الله کې باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة وباز مخونه بدغ ورترو تازي الى ربها ناظرة او ګوري بچاته خپل رب ته امام بخاری دلته دا خبره ثابتوي چې الله ته کته دا ثابت دی الله به لیدی کېږي په آخرت کې رد کوي په جهمیه په معتزله او په روافظو باندې ځکه چې هغوی نه الله نه لیدی کېږي حالانکه الله به لیدی کېږي په آخرت کې دې باندې د قرآن نه او د حدیث نه ډېر شی دلایل دي نو الله به لیدی کېږي بعض مخونه به وي تر و تازه دا د مؤمنانو مخونه د قیامت په ورځ الى ربها ناظره ګوري به الله ته واضح دلیل دی و د دې ما تاسو په اوله کې د ماسپښین په درس کې چې موږ به د الله په صفاتو نومونو کې تاویل ماویل نه کوو څنګه معنی چې دا قشم به ثابتو و دا واضحه په عربۍ ژبه کې د یو جاهل عربی راوباسه راوینیسه او تپوس وکړه دې څه مطلب دی الى ربها ناظره بلکې چې عجمي او په عربۍ پوهېږي نه هغه پې چې دا قرآن وایي په دېسې دېسې پوه شي چې یاره مطلب دی چې رب ته به نظر کوي ناظره ګوري به هغه ته بیا حدیث یې راوړی دی د قیس بن جریر قیس د جریر نه عفوا حدیث راوړی د قیس هغه د جریر نه
وچی كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم من دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرناسو اذ نظر الى القمر ليلة البدر نو دا سوار لسمی سپومی رخکار شوا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر تاسو بخپل رب دی سینی لکه سنگ چی دا سپومی لا تضامون في رؤيته اللہ تبکتو کی بتاوس سے تکلیف نملاوی فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا نکتاسو کولی شي چې نور در اخطونه مخکې چې راکم موز دی او د ډوبېدونه مخکې چې راکم موز دی چې په دې کې سستي ونه کوي نو چې ویې نه کوي وری کم موز دی سهار او مازدیګر سهار او مازدیګر مونځ چې څوک په ټیم کوي رب العالمین ورته خپل دیدن نصیب کوي واضح حدیث دی چې تاسو به خپل ربینئ ښه مطلب دا نه چې داسې به یې نه لکه سپومۍ په شان به یې نه مطلب دا دی سپومۍ که په هر ځای کې خو ټول خلک کښېني سرش جوړېږي ګڼه جوړېږي نه دغه شان به دا مؤمنان خپل ربیني امام بخاري دا واضح دلیل دی بیا بل حدیث راوړی جریر بن عبدالله دا هم د جریر دی وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده انکم سترون ربکم عیانا تاسو بخپل رب د قیامت پر ورځ صفا صفایي نه ادینه بعد د حدیث هم دقه شان بیا د هغې نه بعد د حدیث د اوږد حدیث نه موږ بیان کړی دی مخکې او واضح دی او د دې په شان یو حدیث را روان دی هغه به راته بیا بیان کوم هم د دې په شان داسې اوږد دی او دغه خبرې پکې دي بلکې دې نه پکې زیاتې دي نو دې نه واوړئ په دې کې بیا په اخره کې هغه دي چې الله هغه کس آخري کس د جهنم نه راووتو الله وله ډېر څه ورکړو هغه اوږد حدیث دا دی دا به ووایو دواړه یو بل ته نږدې دي خو دې باندې به اکتفا وکړو د هغې نه اوږد دی او په دې کې ډېرې مسلې دي ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منګه دا خبر وکړه چې هل نرى ربنا يوم القيامه یا رسول الله موږ خپل رب وینو د قیامت په ورځ وی هغه موږ ته وی چې هل تضارون في رؤية الشمس والقمر تاسو چې نور او سپومۍ نه اذا كانت صحوا کله چې اسمان بالکل صفایي نو څه مشکل درته یي په لیدو کې قلنا لا موږ ورته نه هیڅ مشکل نه ښه صفا اسمان چې او بیا خو نور او سپومۍ ښه صفا ښکاري نو بیا دا واورئ ګوره دا نعمت به م الله کومو خوش قسمتو له ورکوي فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما نو څنګه چې په دغې کې تاسو تکلیف نه وي نو داسې به د الله په دیدن کې هم څه تکلیف نه وي ثم قال بیا یې وویې دې ته غوږ کېدی ينادي مناد د قیامت په ورځ به آواز کوونکی آواز وکړي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون هر قوم دی په هغه چا پسې لاړ شي د چا چې بندګي کوله فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم نو صلیب والا به په صلیب پسې لاړ شي واصحاب الاوثان مع اوثانهم او بوتان والا به په بوتانو پسې لاړ شي واصحاب كل آلهة مع آلهتهم الغرض چا چې وي د چا بندګي کړې ده یو به هغه پسې به لاړ شي قبرونو والا قبرونو پسې باباګانو والا باباګانو پسې ونو ګټو والا ونو ګټو پسې او داسې الله اکبر حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر تر دې چې هغه کسان به پاتې شي صرف هغه به پاتې شي چې د الله بندګي کړې ده من بر او فاجر نیک او بد دواړه قسمه مسلمانان به پاتې شي وغبرات من أهل الكتاب أو بعض كسان ده أهل الكتاب ومباتش ثم يؤتى بجهنم بيا بجهنم روڑيش بل حديث كو سردادي جهنم بروڑيشي أو أغيت باو يزر زنزيروني أو هر زنزير تباو يزر ملايك تعرض كأنها سراب دي سبخكاري لك
د ځمکې هغه شګه چې پړقېږي لرې نه سړی ویني لکه اوبه چې چې خوا کې ورشي صحیح هېڅ نه وي لرې نه به داسې ښکاري لکه اوبه چې او داسې کوم ځای کې چې اور لګېدلی دا ښکاري هم داسې د لرې نه چې ورته وګورې څه ښکاري لکه اوبه چې دا لوګی چې کله داسې رواني بره دا ځای داسې سړي ته داسې لکه ړقېږي چې اوبه وي دا جهنم بره لرې نه داسې ښکاري سراب په شان فيقال لليهود يهود تبع اللوي ما كنتم تعبدون تاسو د چا بندگی کوله قالوا كنا نعبد عزير ابن الله كنا نعبد عزيرا ابن الله من بدا عزير چې الله زوی دغه بندگی وکوله كنا نعبد عزير ابن الله دوی ته به وویل شي کذبتم دروغ مو وي لم یکن لله صاحبة ولا ولد د الله خو نه ښځه شتې او نه یې زوی شتې فما تريدون خو اوس دا ووایي چې غواړئ څه څه چل دی وایي نريد ان تسقینا یالله اوبو ته م زړه شوی دی فیقال اشربوا ورته یې څښئ که نه هلته جهنم د څه په شان ښکاري د اوبو په شان ښکاري دوی چې ورشي فيتساقطون في جهنم وبولي جهنم ثم يقال للنصارى بيب نصارى وتويل شيء ما كنتم تعبدون تاسو بد چا بندگی کوله فيقولون غيبوي كنا نعبد المسيح ابن الله من د عيسى عليه السلام بندگی کوله چې هغه د الله زوی نو دوی ته به ویل شي دروغ مو وي د الله خو نه زوی شته او نه ښځه شته خو غواړئ څه وایي موږ اوبه غواړو فيقال اشربوا الله بتجيز كي فيتساقطون ندوي بموليك حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر ترديجي بس صرف بعاغ باتشي مؤمنان چل الله بندگی کړی ده پغې کې به بيدینه مې او دینداره به مې مخکې ووایي که نه وغبرات من اهل الكتاب بعض د اهل کتاب هغه به هم ختم شو مؤمنان پاتې شو فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس هغوی ته به وویل چې تاسو څه کوئ خلک خو دنه لاړو تاسو بیا هم ولاړې فیقولون هغوی به وایي فارقناهم ونحن احوج منا الیه اليوم موږ خو دا خلک په هغه وخت کې پرېښودي وو دا ډېر ناشنا خبره به کوي دا مؤمنان وی یا الله ته خو وایې چې یا دې اواز کوونکي ته به وایي چې ته خو دا وایې چې تاسو دویل پرېښودو دوی د لاړو تاسو پاتې شوي موږ خو په دنیا کې چې دوی ته هم ډېر زیات ضرورت و موږ په دنیا کې هم د دوی سره پرېښودې وه نو په آخرت کې به موږ څه کوو دوی سره زموږ خو دوی سره په دنیا کې نه لګېده د الله د دشمنانو سره زموږ په هغه وخت کې نه لګېده ښه وإنا سمعنا منادیا من یو آواز کوونکي نه واورېدو ینادي آواز کو لیلحق کل قوم بما كانوا یعبدون چې هر قوم دې په هغه چا پسې لاړ شي چې د چا بندګي کوله وإنما ننتظر ربنا او موږ د خپل رب په انتظار کوو ځکه چې موږ خو صرف د هغه بندګي کړې ده دا زیری دی د مؤمنینو او د موحدینو لپاره فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة نو جبار قهار ذات برایشي په داسې صورت کې برایشي چې دا به بل صورتي هغه شان بني هغه دوی چې پکې اول پیر لیدلی و الله به ورته وایي انا ربکم زه ستاسو رب یمه دوی به وایي انت ربنا او تاسو زموږ رب یئ فلا يكلمه الا الانبياء پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیره سخته ورځ وي نو پیغمبران به خبرې شروع کړي عام خلک به خبرې نشي کولی يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ملائك بم خبري نشي کوله جبريل بم خبري نشي کوله چې سو الله اجازت نه ورکړي نو عام خلک بس خبري وکي الله برتوي هل بينكم وبينه آية تعرفونه تاسو در په منځ کې سدي نه خشتي چې تاسو په پیژنئ فيقولون الساق غبتي اوجي پندي هلته دوی اورېدلي دنیا کې چې پنډۍ به ښکاره شي مؤمنان به سجده وکړي فیکشف عن ساقه نو الله به د خپلې پنډۍ نه پرده اوچته کړي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي دې کې بله مسله هم ثابته شوه څه
چې د الله پنډۍ شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي فيسجد له كل مؤمن هر مؤمن بسجدو کی ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعه او هغه سړی به پاتې شي چا چې ریاکاري کوله یعنی منافقان هغوی به سجده نشي لګولی خیال کوئ ګورئ دا کمې سجدې او منځونه چې دلته کوئ اخلاص او اخلاص داسې نه په آخرت کې به دغه حال فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا نو دا منافق بم کوشش کوي چې سجده لګومه نو دا ملا به د لرګي په شان شي ملا به د څه په شان شي د لرګي په شان بشي ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم نو بیا به پول راوړی شي او د جهنم په ملا به کېښودی شي دا اوس هغه ګران وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د عائشه رضی الله عنها په غیږ کې سر یې ښوده پروت و سترګې بندې کړې بس عایشه په ژړا شوه د سترګو نه اوښکې روانې شوې په رسول وسلم ته اوښکه ولګېد راپاڅېد عایشې ولي وایي نه یا رسول الله چې قیامت مې رایاد شو او تاسو ته مې وکتو او ځان ته مې وکتو د قیامت پر ورځ به تا ته زه یاده یم دې خبرې په ژړا کړم چې هغه سخته کې خو به هر سړی د هر چا نه تښتي رسول صلی الله علیه وسلم ته عایشې درې ځایونه کې به ته هم زما نه یېری شي ګوره چې د پیغمبر نه پکې عایشې یېرېږي نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څومره سخت موقف او حالات دي هغه درې ځایونه یو هغه دی چې کله عملنامه ورکړی کېږي ځکه چې دا غټه فیصله ده په ښی لاس جنتي دی په ګس لاس جهنمي دی دا ډېره ګرانه مرحله ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پکې عایشه هم یېره شي دویم هغه ځای ډېر سخت دی چې کله تله ولګي چې کله تله ولګي نو ډېر د یېرې مقام دی چې کمه به درنېږي ګورئ او دریم په پل صراط باندې تېرېده دا ډېر سخت وخت دی تاسو اوس واورئ د دې پل صراط مبارک وی بیا به راوړی شي جسر او پل صحابه کرامو یا رسول الله وما الجسر یا رسول الله دا پل پکې څه شی دی پل صراط یاد دی زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه ناشنا جواب یې ورکو وی مدحضة مزله مدحضة مزله وی د غورځېدو او د خویدو ځای دی د غورځېدو او د خویدو عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة د عربي ژبه ګوره ډېر فصیح ژبه دي داسې الفاظ انسان ورته حیران شي او ما تحدثا بنعمة الله به درته ووایم دې صحیح بخاري کې زیات حدیثونه ماته یاد دي بحمد الله او ځکه چې ما یو دوره کې شرکت کړی و په حرم کې حرمینو کې او دلته هم نو هغه د حدیثو نبوي حدیثونو یادولو دورې عمدة الأحكام بلوغ المرام او جمع بين الصحيحين او دا ټول الحمدلله بتوفیق الله ما په هغه وخت کې یاد کړی دې حدیث چې څومره ستړی کړی وم کنه دې او اوس کور کې به ګرځېدم او کته به تلم بره به تلم او دقه به مې وي مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطعة لها شوكة وقيفة تكون بنجد يقال اخوان درونو بارينو يدي څه خطاطيف وكلاليب وحسكة دا څه نو د عربي ژبه ډېره سبحان الله ناشنا ژبه ده ډېر ناشنا الفاظ دي په دې کې و دې کې وګوره وی مدحضة مزلة یا رسول الله جسر څه دی څه ناشنا تعریف یې وکړو وایي د خویدو ځای او د ولیدو ځای عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء په دغه
پل باندې له پاسه کږې اوسپنې لګېدلي دي، په هغې باندې له پاسه کلالیب دي، کونډۍ پې دي، او پلن بوټی وحسکة مفلطحه، او پلن بوټی لها شوکة عقیفه چې په هغې کې کاږه ازغي. نو درې شینه شو په دې پل باندې له پاسه کږې اوسپنې، کونډې او کږې او کاږه ازغي چې هغه دغه پلن بوټي کې دی. ښه دا دې څه لپاره دا شي؟ انسانانو د راګیرولو لپاره دي. که په دې کې کامیاب تېرېده غواړي هغه به د اعمال په رڼا کې څومره دې عملي دومره به تکړه یې. یعنې دا په پول سیرات له پاسه دي. ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تکونو بنجد یقال له السعدان. وایي دغه دا کوم بوټی چې وایي تاسو ته یادوم، وایي دا کاږه ازغي چې پکې دي یا کاږه غنه پکې، دا وایي په دې نجد علاقه کې دې ته وایي سعدان ویلی کېږي. دې بوټي ته څه ویلی کېږي؟ سعدان. د دې ډېر دا ازغي او دا غنې پکې ډېرې غټي او بیا کږي داسې کږي. نو هغه چې په هغه طرف باندې چې د تېر شي په دې بوټي باندې که نه، او کپړه دې ورسره په یو ځای کې ونښته بس لاړې. ځکه چې دا داسې ورته خوله ور واچوي او یا داسې او په هغې کې ونښلي، د دې نه راوته ګرانې که اساني. چې ته دا راوباسي یو بل ځای کې نښتئ، چې دا هغه ځای نه راوباسي یو بل ځای کې نښتئ. په پل سیرات په دقه شان ازغي او غني لګېدلي. بیا واوره که نه، المؤمنو د مؤمن شان خو بیا جدا دی. علیها مؤمن به په دې باندې داسې تېرېږي کالطرف د سترګې د رب په اندازه کې. دغه ډېر اوچت مسلمان دی. دا څه دی؟ ډېر اوچت دی. د سترګې چې داسې بندې وکولاوې چې بندې وکولاوې بس دی به د پل سیرات د یو طرف نه به بل طرف ولاړي. دا به ډېر څه اوچت خلک. وکالبرق او د اسمان د برېښنا په شان به پکې باز تېر شي. ګړز غونده کې وشي که برېښنا راشي داسې به یو کس په ګړز کې تېر شي. د ده نه بیا لږ کم دی. وکالریح او د سیلۍ په شان. وکاجاوید الخیل والرکاب، یا د لکه یو سړی چې په اس باندې سوري، په کره اس باندې او یا په اوښ باندې او په تیز رواني په سورلۍ باندې. دا هم ښه دي. فناجم مسلم، نو باز هغه دي چې صحیح سلامت روغ رمټ به خو واوړي، او باز هغه دي والعیاذ بالله. والله دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. وناجم مخدوش ومکدوس فی نار جهنم، او باز هغه دي بچ بشي خو د جهنم د اور به شوکي پوکي کی، او غزار را غزار به کی، او دا غنی منی به ووی، او دا کونډې به ووی، نو یې ګډوډ به کی، خو آخره کې به بچ شي. دا مغه کمزوری مسلمان دی. بعض روایتونو کې راځي چې دی به په خپاړو رواني، نو ولیږي به بیا به ځان راټینګوي، ولیږي بیا به ځان راټینګوي، آخره کې به ورسي. او بل بم رواني په خپاړو باندې، او ځان به راکاږي، ولیږي ځان به راټینګوي، ولیږي ځان به راټینګوي، دې کې به ګړه شي کته جهنم ته به لاړ شي. او په جهنم باندې تېرېده دا حتما فیصله ده او لازم دي. وإن منكم إلا واردها، لازم به په جهنم هر سړی تېرېږي، بله لار نشته. ما تاسو ته د عبدالرحمن شاعر هغه بعض اشعار ویلي وو که نه؟ په پل سیرات تی مزل دی ای مسلمانه،
په پل صراط ته مزل اے مسلمانه که په هوا تېرېدل غواړې نو دا نشته که ته دا وایي زه په هوا تېر شم نه نه وایي دا نشته هم په دغه پل صراط به ځي هم دې کونډو په دې منځ کې به ځي هم دې ازغو په دې منځ کې به ځي او د دې کونډو په دې منځ کې به ځي او د دې وسپنو په دې منځ کې به ځي بچ کوي به ته عمل د الله د توفیق نه بعد چې عمل د سره و ته به بچ کېږي حتى يمر آخرهم يسحب سحبا یو خو هغه دی چې شوکي پوکي شو خو واولېدو اخره کې وبکې یو کس راځي هغه به په دې پل صراط باندې داسې تېرېږي دا د ټولو نه کمزوری دی یې راښکودی کېږي به ډېر په مشکله باندې فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار او دا خبرو یاد ساتئ تاسو چې وایي نن پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو ته وایي تاسو چې په دې دنیا کې زمانه د خپل حق غوښتو دپاره څنګه مطالبه کوئ که نه د دې نه زیاته او د دې نه جوړې مطالبې به د قیامت په ورځ مسلمان د خپل رب نه کوي څه مطالبې دي وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم کله چې دوی ته پته ورغی چې دوی کامیاب شو لاړو اوس دا اقسام ذکر شو څوک د سترګې د رب په اندازه لاړ څوک د برېښنا څوک د سیلۍ څوک لکه په اس چې سوري څوک لکه پیاده چې رواني څوک لکه په خپاړو چې رواني څوک د جهنم دی اور ښه وورو خو بد شو واورېدو څوک پکې بلکل راښکودی شو ډېر په مشکله واورېدو مؤمنان واورېدو خوشحاله شو چې وایي زمونږ یعنې د دې نه اخوا خوشحالي بله ځای شته فمن زحزح عن النار څوک چې واورېدو د جهنم نه وادخل الجنه ښه د دې نه چې واورېدی به یې یره ختمه اخوا څه دی جنت ته ولاړ جنت ته فقد فاز دې سړي یقینا وګټله وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او دنیا خو دوکې سامان دی یقیني ګټه دا سړی د دې سړي په لاس راله چې د جهنم نه واورېدو مؤمنان دي که نه چې کله واورېدو د خپل وروڼو په باره کې به الله ته وایي یقولون وایي به الله ته ربنا ای زموږ ربه إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا يا الله وي سره اشنا منظر بینه په هغه ورځ د الله په موږ باندې خاص رحم وکړي وی یا الله زموږ د غرونه د پرتې دي جهنم کې وی دوی به موږ سره یو ځای لمونځ کوو دوی به موږ سره روجې نیوي دوی به موږ سره نیک اعمال کول دا د مؤمنانو هغه سفارش دی و کریم ذات ته نو کریم ذات ته چې خبر وکړي خو لکه اوس په دې دنیا کې چې د دروند سړي خواله ورشي او مخوریزي انسان خواله ورشي خو چې دروني دا پکې شرط دی چې دروني مخوریزي سړیتوب پکې دا خبرې پکې لازم دي او ته ورته داسې ووایې چې ډېر لرې نه رالم تاسو پسې که تاسو دا کار دلی د الله بنده نه په ټلیفون به دې راته ویلي ځان هم دومره ستړی کړو ستاسو په شان درانه خلک دې زموږ خواله راشي موږ دې کار نه کړو شوی دی ځه و دغه دنیا کې دروند سړی دی نو د رب العالمین به څنګه شاني بیا چې هغه ته څوک سفارش وکړي مؤمنانو سفارش وکړي یا الله وایي زموږ دا وروڼه الله به ورته وایي واورئ کریم رب څه وایي اذهبوا لاړ شئ ځه د جهنم طرف ته ورشئ فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه لاړ شئ چې د چا په زړه کې د یو دینار امره ایمان دی راوولئ د جهنم نه راوباسئ اجازت دی د ملک الملوک د طرف نه د باچایانو باچا ووایي ځئ لاړ شي ویې ګورئ هغه به لاړ شي راوباسي ويحرم الله صورهم على النار او دوی به الله حرام کی په اور باندې څوک دا کم چې به دوی پسې لاړو جنتیان وایي ځکه دوی خو نشي سوځېدی دا به الله حرام کی فیأتونهم
دوی به لاړ شي په د خپلو وروڼو پسې ملګرو پسې وبعضهم قد غاب في النار الى قدمه جهنم اور غړمبا کوي سمه بعض پکې د قدمونو پورې ولاړ دي والى انصاف ساقيه او بعض پکې د نیمې پنډۍ پورې ولاړ دي یعنی لا پورا اور په دوی باندې نه دی راغلی دوی پسې ورلو فيخرجون من عرفوا بس کم چې پیژنې به ټول له وباسي بیا به روزي په الله پسې به راشي دوی به ورته ودرې وایي الله دا دي الله به ورته یې لاړ شي فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فاخرجوه د چا په زړه کې چې نیم دینار هم ایمان وموندو که نه هغه هم راولئ ځه کریم رب ته چې د سفارش وکړو نو بیا غوږ ورته کېده نه ته هغه ته دومره په مینه ووایي چې یا الله زما وروڼه دي دوی خو به موږ سره منځونه کول دوی به موږ سره حجونه کول دوی به زکاتونه ورکول نو بیا خو اوس د هغه هغې ته هم غوږ کېده نه دوی به لاړ شي بیا به کسان راوباسي څومره چې پکې پېژني بیا به راشي وایي الله هغه دا دي بیا به ورته الله وایي فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان داسې کار وکوي د چا په زړه کې چې ذره برابر ایمان وموندو یو هغه راولئ ایمان نه مطلب توحید دی توحید شرط دی ګورئ توحید هی دا جدا مسله د ایمان ډیر دی کم دی فيشفع النبيون دوی به دا خلک ټول له وباسي بیا به صحابي دغه آیت دلیل ګرځولی چې الله چا سره ظلم نه کوي فيشفع النبيون نو پیغمبران به سفارشونه وکړي والملائکه او ملائک به وکړي والمؤمنون او مؤمنان به وکړي د دې نه ثابته شوي چې دا ټول به سفارش کوي د قیامت په ورځ نیکان خلک پیغمبران مؤمنان ملائک شهیدان او هغه ماشومانان چې په وړوکوالي کې مړه شي واورې دې ته غوږ کېدي ټولو سفارش وکړو قصه څه شوه واوره فیقول الجبار الله به وایي بقیت شفاعتي تاسو ټولو خو خبره ختمه کړه خو زما سفارش خو پاتې دی که نه اوس هغه پاتې دی چې زه به یې راوباسم فیقبض قبضة من النار الله به داسې یو موټی خلک د جهنم نه راوباسي فیخرج اقواما رب العالمین به پکې داسې خلک هم د اور نه راوباسي قد امتحشوا چې هغوی نه به سکروټه جوړه شوي سکاره به ترې جوړ شوي سټکوري شوي به یي د ډېرو سوځېدو د لاسه داسې خلک به تم الله راوباسي فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة هذا جنت خوا کې اوبه دي هغې ته اوبه ویلی کېږي د ژوند اوبه دوی به هغې ته واچولی شي فینبتون فی حفتیه کما تنبت الحبة فی حمیل السیل دوی به دې سره تازه شي لکه یو دانه چې د سیلاب په دې د طوفان یا د سیلاب په دې خټه کې او په دې لهي کې راخیږي قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة تاسو خو به ویې لیدلي وی کله داسې د ونې په خوا کې راخیږي او کله وی د ګټې په خوا کې داسې یو بوټی راوخیږي مزېدار نو بعض پکې وي نور ته مخامخي او کم چې نور ته مخامخي هغه سپیني او شیني او کم چې پکې سوري ته مخامخي هغه سپیني دوی به دقه شان ښایسته شي فیخرجون کأنهم اللؤلؤ نو دوی به داسې به شي لکه ملغلرې وبه پړقېږي فيجعل في رقابهم الخواتيم الله به د دوی په سرټونو باندې مهر ووایي او په هغه مهر به لیکلي عتقاء الرحمن دا هغه کسان دي چې جهنم پې واجب خو رحمان ذاته ذات کړي دي د روجې په دې خوله او په دې مبارکه ورځ او مبارک ټیم کې رب العالمین ته موږ دا وایو چې الله موږ د خپل اور نه آزاد کړه الله دې موږ د خپل اور نه آزاد کړي الله دې موږ هم په دې عتقاء الرحمن کې شمار کړي چې رب العالمین اعلان وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هره شپه الله ملایکو له یو لیست ورکوي وایي دا والی او دا پلانې او پلانې او پلانې او پلانې دا ټول د جهنم نه آزاد کوي
غافله هغه دی او بېدینه هغه دی او اوده هغه دی چې څلېرې شپې تېرې شوې ده چې ته دا سوچ کړی دی چې به دې څلېرو شپو کې به دله نوم راغلی چې ته دې ته سوچ تللی دی که نه دی ډېر لږ خلک به وي او ډېر په اوچت مقام او شان والا به چې دا سوچونه کوي سم خیال دی بیا د الله رحمت وایي کله چې د اخرنۍ ورځې که نه د روجې د اخرنۍ ورځې او د روژه ماتې دا ټي وي بس روژه نو راځي نه خو اذان او روژه څه شوه ختم شو که شپه خو د را روان ورځې ده وایي څنګه چې نور ډوبېږي رب العالمین ملایکو ته ووایي وایي دا ټوله میاشت چې مې څومره ازاد کړي دي دومره نور ازاد کوي د اور نه دا ټوله میاشت چې مې څومره ازاد کړي دي که نه هره شپه نن داسې کار وکړي دا روژه سیم روانه ده او ډېر به په دوی کې بیا نه وي په دې روژه کې نو د هغوی امره نور ورسره هم ازاد کوي ملایک به نور هم د هغوی امره ازاد کړي او د ده نه غټ بدبخته ماته نه دی معلوم چې په دې دومره پراخه رحمت کې د ده برخه ونه شي او دی د جهنم نه ازاد نه شي د دې خلکو په سټونو باندې به مهر ولګي خیال کوي غوږ کړي دې حدیث ته او د الله رحمت امید د انسان پیدا شي فیدخلون الجنه دوی به جنت ته ننوځي دا جنتیان به ویني چې دا څوک رالو خاوي هؤلاء عتقاء الرحمن دا خو د الله خاص خلق دي الله آزاد کړي دي وایي وادخلهم الجنة بغير عمل عملوه دا خو خاص خلق دي چې الله بغیر د عمل نه جنت ته بولی دي ولا خیر قدموه او نه څه د خیر کار کړی ځکه چې به دوی خو جهنم سو واجب و لازم هیڅ ورسره هم نه و نن په جنت کې ګرځي او مهر پې شاته لګېدلی دی عتیق الرحمن څه مطلب دی عتیق الرحمن د اور نه آزاد کړی شوی جنت کې داسې ګرځي جنتیانې چې ویني یو بل ته دا دی ورې دا وګورئ دا وایي الله بغیر د څه عمل نه راوستلي وګورئ داسې د خیر کار نه و کړی دا راغلی د مهر په لګېدلی که نه دا بیا هغه کسان دي چې رب العالمین په اخره کې د جهنم نه راوویستو او د هغوی نه داسې د اور ته چې سټکورې جوړ کړي دي د اور سم سېزلي دي ټوکړې ټوکړې کړي دي دا هغه خلق به لاړ شي فیقال لهم الله به ورته وایي دوی چې کله جنت ته ننوځي که نه او د جنت ویني او د ناشنا جنت ویني وایي به الله به ورته وایي لکم ما رأیتم ومثله معه وایي جنت هم ولیدو که نه هغوی وایي دا او د دې امره نور دا ستاسو شو ځه یې ګرځئ کله داسې کېږي چې ته د یو مهربان انسان کور ته ورشي او ډېر غني انسان خو غریب وي نو دی د اوس مطابق تاله هغه روټۍ تیاره کړي خو هغه غربت او په هغه کمزوري روټۍ کې د هغه سخاوت سسېدلی نو پته لګي چې دا سړی سخي دی وچه ډوډۍ به خو د سخاوت پته لګي که نه لګي اوس چې دنه مالدار یو سخي خو به داسې مېلمستیا نه کوي که نه بیا چې د هغه نه مالدار یو سخي به داسې مېلمستیا خو نه کوي د دې دویم په شان او بیا برځه زمونږ پیغمبر څومره مهربانه دی په موږ باندې دی که نه دی د قبر نه چې راپاسي اولني خبر به څه کوي زما امت زما امت او په پل صراط چې واوړي نو په هغه طرف په ولاړي څه به وایي اللهم سلم سلم یا الله زما امت بچ کو یا الله بچې که او هر ځای کې به د خپل امت خبره کوي دا خو مخلوق دی دومره سخي دی نو چې هغه ذات به څنګه سخي هغه به بیا څنګه خلک د جهنم نه راوباسي رب العالمین دی منګه زمونږ مور پلار زمونږ ښځې زمونږ بچي زمونږ خپل خپلوان زمونږ نیا نیکونه
زمونږ ترونه او ماماګان او تروریانې مشران کشران الله دې ټول په دې مبارکه میاشت کې د جهنم د اور نه آزاد کړي. اصل د حدیث د څه لپاره وړو تاسو یاد دی؟ ډېر لرې پکې لاړې د خدای خو هغه آیت دی، خو د حدیث کې څه دي؟ الله ته به ګوري. تاسو نه غازي صاحب ته کړل داسې ناشې مخکې ته الله ته به ګوري کې چې حدیث ته کوم ځای روان شو. صحابه کرامو ته پوښتنه کوي یا رسول الله موږ خپل رب ته ګورو. د هغې نه خبر روانه شوه که خو د هغې نه باندې بیا حدیث راوړی دی، هغه اوږد حدیث د شفاعت هغه چې خلک به په آدم علیه السلام پسې بیا په بل پسې و بل او داسې به روان اخر کې به چا پسې راشي؟ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به راشي. دا موږ سره مخکې بار بار تېر شوی. په دې کې هم د پنډۍ تذکره ده او الله سره د ملاقات. بیا حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انصار را جمع کړو په یو خیمه کې او بیا هغوی ته نصیحت وکړو. دی ورته وویل اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. دی نصیحت ته غوږ کېږدي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصارو ته وایي صبر به وکړئ، صبر تر دې چې د الله سره ملاقات وشي. دا ملاقات پورې به صبر کوئ او ما سره به ملاقات وشي. فإني على الحوض او زه به په حوض کوثر ستاسو انتظار کوم. دا انصار دي، دا مدینې والا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دوی انتظار په کوم ځای کوي؟ په حوض کوثر باندې به کوي. قاري صاحب دی ولې راوړل دلته دا حدیث؟ دې کې څه دي؟ الله سره ملاقات ټکي، یعنې الله سره وملاویږو موږ ټول. بیا دا ګوره دا بل حدیث راوړی دی، اوږده دعا ده د شپې ده. دا ما څو پیرې د حدیث بیان کړو. په دې کې دي ولقاؤک الحق، او یا الله تا سره ملاوېده حق دي. بیا حدیث راوړی دا موږ سره مخکې تېر شوی د عدي بن حاتم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما منکم من احد الا سیکلمه ربه. په تاسو کې به د هر سړي سره الله څه کوي؟ خبرې به کوي. لیس بینه و بینه ترجمان، او په منځ کې به ترجمان نه وي، ولا حجاب یحجبه، او په منځ کې به پردم نه وي. بیا حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنتان من فضه. دو جنته به د سپینو زرو وي. آنیتهما وما فیهما، د هغې لوښي سامان او چې څه پکې دي هغه به هم د سپینو زرو وي. وجنتان من ذهب، او دو جنتونه به د سرو زرو وي. آنیتهما وما فیهما، په هغې کې چې کوم لوښي دی او څه دي دا به هم د سرو زرو وي. وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم، او نه به د جنتیانو او د الله په منځ کې چې د الله دې مخ ته وګوري الا رداء الكبرياء، مگر هغه صادر چې هغه د کبریا او د لویۍ صادر دی. على وجهه چې پروت دی په مخ د الله باندې فی جنت عدن، په دغه جنت کې چې همیشه دپاره دی. یعنی جنتیان او د رب العالمین د مخ دیدن کول د دې په منځ کې فاصله د څه ده؟ د صادر ده چې د رب العالمین په مخ باندې پروت دی، د لویۍ او د کبریایۍ صادر دی. الله اکبر. نو بیا به یو وخت راشي چې رب العالمین به دوی ته خپل مخ ښکاره کړي. دا به هغه نعمت چې جنتیانو نه به هر څه هېر شي چې کله خپل رب ویني. او زه بار بار تاسو ته وایم چې د جنت ته صفات که تفصیلونه اورېده غواړئ نو زما بیانونه د جنت طرف ته سفر نونیت ابن القیم، هغه اشعار د امام ابن القیم، هغې کې موږ شرحه کړې ده. هر خبر پکې راغلی ده هغه واورئ. بیا حدیث راوړی دی، حدیث نه څه ثابت کړو چې الله مخ ته کته. بیا حدیث راوړی دی
عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ وکی دیتا چاچی دا مسلمان مالو خوڑو پا دروغو پا قسم سرا دیر دیسی کلک دینن سبا قسم خود دیسی کاری لگا ڈوڑی چوخری دا سر یعنی نہ پی رپیگی نہ یریگی وہ ڈائری کوئی پا اللہ میلی قسم پا قرآن بلاس کی چاچی پا دروغو قسمو کھڑو او دیو مسلمان مالی پیوو وادیو ریخا لقی اللہ وهو علیہ غضبان دا قیامت پورد با اللہ تا مخامخشی پا دیسی حالاتو کی چا اللہ بورتا پا سخت غوسکی دا حدیث اصل دی دا پار رہو چی دے بسی پا سخت اللہ بورتا پا سخت غوسکی کلی جو سدہ انسان ملوش نو چی سخت غوسکی دے نو رحم ببی کئی بگو بس سخت عذاب ورکی اصل دا حدیث دیر پر روڑو کلی چی اللہ سر ملاوش بے حدیث روڑے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة دری قسم خلق دی اللہ بو سر خبری نکی ولا ينظر إليهم ونبو تقوري رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي يا لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب یو سړی قسم خوري په دې خبره باندې سامان خرڅوي وایي په دې خو ماته دومره میلاو شوي دي او دومره پې ورته نه میلاو شوي دروغ وایي او یې مطلب دا دی چې په دومره مې اغستی دی ګورې او دې دروغ وایي په هغه امر یې نه اغستی زما دا خبره به ورسوي د تاجرانو ته د دکاندارانو ته ځکه چې د هغوی غټه خبره هم دقه ده زموږ په ملکونو کې یادوم دلته دومره نه زموږ هلته دي د قسم نه علاوه د هغوی بل کار نشته دې سړي ته به الله نه ګوري او نه به ورسره خبرې کوي ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم او یو سړی دی په دروغو قسم وخوړو د مازدیګر د منځه نه بعد د دې دپاره چې د مسلمان مال وخوري مازدیګر دا قید به ګولې ولګو د مازدیګر کې اکثر د دې دنیا د قصه روانې ګرمه ګرمي که نه تجارت هي په دغه ټیم کې خلک زور ورکړي د دنیا له سم زموږ یو ملګری و هغه قصه کوله یو ټیکهدار سره تللی وم وایي ټیلونو دا کار یې کوو وی ماښام د بانک ته لږ ټایم پاتې شو او هغه د بس کېدو نوم نه اخیسته وی ما وله دا سیمټ په جوړول ابه مې وله راوړونه وي ما ورته وایي حاجي صاحب نور بس کېنه ما ته یې وایي چې دې ټیم کې چې د دې سیمټو کوم خوني که نه او د دې کار د دې تپوس مې کو راوړه وي خوني اوس را پرېښود ته ځو نو دې مازدیګري کې سبحان الله دا خلک ټول په دې لکه داسې یو قسمه هر سړی بس په دنیا وردغه شي بیا خصوصا هغه وخت کې یا هغه کلو کې چې هلته دا دوکانونه د ماښام سره بند شي مارکیټونه بند شي هلته خو بیا څه مال جوړ شي اخري وخت یې که نه هر سړی کوشش کوي چې مال خرڅ شوی هر سړی کوشش کوي چې ما څه واخیسته نو دې ټیم کې خلک دروغ ډېر وایي ورجل منع فضل ما دا د پښتنو لپاره دا مسله ډېره اهمه ده او وی کم سړي چې د ضرورت نه زیاتې اوبه هغه بندې کړي په خلکو باندې زما د کوی نه به څوک اوبه نه وباسي بس ختم زموږ د دې پیپ نه به څوک اوبه نه څکي اوبه بندې کړه نه کې دته دومره ضرورت نه و دته خو لږ غونته کې ضرورت وادي وریخه فيقول الله يوم القيامة الله بتقيامت برزوي اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك
نن به د باندې زه بند کړم خپل فضل او رحم لکه څنګه چې تا بند کړي وي زما په بندګانو باندې اوبه هغه اوبه چې هغه ستا لاسونه هم نه وي پیدا کړي خو ما پیدا کړي اوبه یو سړی بندوي که نه شته دي چې که نه شته بندول والا په مخې دغه جاخې زمونږ اوبو له به نه راځي زمونږ دغه له به نه راځي که یې ولیدي چې ته دا نه دي راواغسته د مڼې د بلې میوې د بل څه دا خبره به دومره اوږده شي او دا څنګه او دا ولې او دې پټوله چې ورشي دې پټو کې چې ګرځي ټوله دغه قصه رامه څوک غني ږدي څوک کاڼي برابروي څوک یعنې هر سړی لګي یو لاره بندوي لکه دې کې به خلک تنګ شي د غني پکې به ږده چې د زنانه به وړي راوړي په دې پټو کې زنانه ګرځي ځي کورونو ته ځي پلاني ځي نه دا بندو د دې خلکو د قیامت پر څه حالي چې الله بندګان دومره تنګوي دا مه اورېدو که نه الله به پې څه بند کړي خپل رحم او فضل او کرم به پې بند کړي بیا د هغې نه به د حدیث راوړی دی دا واضح دی چې 4 میاشتې حرمت والا دي او 12 میاشتې په کال کې دا حدیث موږ څه تېر شوی که نه دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو دا کومه میاشت ده دا کومه ورځ ده د حج په دوران کې په دې کې ګوره منځ کې دا ویلي دي وستلقون ربکم او تاسو میلاویږئ د خپل رب سره امام بخاري اصل کې دې ځي پرده راوړی باب ما جاء في قول الله تعالى وینا د الله ده ان رحمت الله قریب من المحسنین رحمت د الله نږدې ده چاته ښایسته عمل کوونکو ته الله دې موږ ته نصیب کړي بیا حدیث یې راوړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه نوسی چې په ځنکدن کې و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخره کې څه وایي سعد ته انما یرحم الله من عباده الرحماء الله رحم کوي په رحیمانو باندې دا ښه خلک دي که نه ښایسته عمل کوونکي دي ځکه د الله رحمت هم په دوی راورېږي امام بخاري وایي که رحمت دې پکاري نو بیا ځان په ښایسته عمل کوونکو کې کا او بل دا ته هم ثابتوي چې د الله یو صفت دی چې هغه رحمت راوروي په خپلو نیکانو بندګانو باندې بیا دې بل حدیث ته راشي دا ډېر ناشنا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اختصمت الجنة والنار إلى ربهما جنت او جهنم د الله په دربار کې یو بل سره په جګړه شو دا دلیل دی چې جنت او جهنم اوس شته فقالت الجنة جنت دوي يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطوهم يلا سي چلے یعنی دی جنت وی چې مالا سي چل دا سي چلے چې ما ته ټول کمزور راځي او ټول هغه ورک غونډه کې خلک راشي وقالت النار يعني أثرت بالمتكبرين او جهنم وګوره ما ته ټول هغه متکبرین راځي غټ غټ خلک راشي الله ورته وی جګړه مه کوئ واورئ جنت ته وی انت رحمتي ته زما رحمتي کنه ځکه خو تا کې کمزوري کسان وقال للنار جهنم ته وی انت عذابي ته خو زما عذابي اصيب بك من اشاء پتا باندې خو زه عذاب ورکوم او بیا ورته الله دا وایي تاسو دواړه به زه ډکوم جنت به ډک شي جهنم کې بیا الله خپل قدم کېږدي هغه به وایي قط 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 یا الله نور نه یا الله نور نه دا موږ سره مخکې تېر شو که بیا حدیث راوړی د هغې نه بعد د انس بن مالک رضی الله عنه د الله د رحمت مبارکې خبره ده که لیصیبن اقواما سفع من النار بذنوب اصابوها عقوبة وی بعض کسان هغې چې هغه به د جهنم سم سېزلي سکروټې به یې ترې جوړې کړي د ګناهونو د لاسه ثم يدخلهم الله الجنة الله به بیا جنت ته بوځي په آخره کې بفضل رحمته په خپل فضل او رحم سره یقال لهم په جنت کې به دوی ته ویلی کېږي الجهنمیون دا دوی لقب دی ځکه دا بلکل هغه آخري درجو کې دوی ته به څه ویلی کېږي الجهنمیون بی دغه جهنمیان دي راغلي باب قول الله تعالى
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله دا ازمکه واسمانونه نیولی دی چی ونه خوزیگی دا اللہ سبحانه تعالی طاقت تے و صفت تے بیا غا حدیث راوڑے دی چی اسمانونه پا یو گوتا کیا ازمکه پا یو گوتا کیا تیر شو منصر کنا تصویقی کو دے وی خوصی دا گوری آخری درسونه دی او بیا پتہ نلگی دا مرگ جون اس پتہ نلگی کی دیشی دا زمانگا یستا یا زمان دا امام بخاری دی کتاب تا آخری ناستا یا دی سا پتہ نلگی باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق اللہ دا اسمانون او زمکی پیدا کری دی دا نور مخلوق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره او دا زمک و اسمانو دا پیدایش دا اللہ فعل و دا امر دے فالرب بصفاته وفعله وأمره بس اللہ چلی دا خپل صفات دا لاسا دا خپل فعل و دا خپل امر دا لاسا خالق مغدے وهو الخالق اصل خالق غدے اغجر والوالدے المكون غير مخلوق او پخپل چیدے سدے پخپل غیر مخلوق دے وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول ومخلوق ومكون او سشي چی دا اللہ پا امری او دا اللہ پا پیدایش سر پیدایش یعنی اللہ و تا امر کرے چی پیدایشی ناخو بے مخلوق تے پا دیسی کہ امام بخاری رد کئی پاسل کی اگر دادا چی اللہ خالق دے نو دا دی خالق چی کم صفات تی اگر بسی اب خالقی که مخلوق بی اب خالق صفات دی اللہ پشان دی گن ناسا مخلوق خونی سی جدا خونی دی یو دادا دوی ما امام بخاری پا قدریه بانده و پا جبریه بانده رد کئی دا دو فرقی دی دا تقدیر پا باب کی گمراه شوی دی ضرورت تقدیر مسئلہ حاصل ذکر کوما او لگو تکی دی التقدیر پا باب کی دری فرقی دی قدریہ جبریہ او منگا اہل السنت والجماعت اہل الحدیث پا منسکی جبریہ دا وی ہر شے چی پا دی دنیا کی یو چی سدی دا اللہ کئی نو دا گناہونا چی دا انسان کئی دا پی سوک کئی دا پی اللہ کئی یعنی مجبور دے سکر دوی تا جبریہ ویلے کی قدریہ سوئی وی نا ہر سے انسان بخپل مرزی کئی بلکہ اللہ تا خود انسان دا عمل علا پتہ ہو لگی چی انسانی ہو کی مخینت خبروم نہیں نو دا غوی دا مطلب دے چی طول اختیار دے انسان دے دوی چی طول خبر دا اللہ دا او انسان مجبور دے ہر سے پہ اللہ کے پا منس کی حق پرس مومنان دی وی تاسم پا غلط ہے تاسم پا غلط ہے اصل مشیت دا اللہ چلی گی او دے انسان لم اللہ ارادہ ورکڑی دا مشیتی ورکڑی چاگہ دا اللہ دا ارادی لاندی دا ذکر خو اللہ دا تپوس کہ اللہ دولاری خولی کنی دی النجدین دولاری دا دولاری تولی خولی دی خوچی دے پاکی خپل مرچی دا سوی لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر سوک چی مخی کیدہ غوڑی جنت تا مخی دیشی سوک چی شاعت پاتی کیدہ غوڑی جہنم کی پاتی دیشی سوک چی پاتی کیدہ غوڑی یعنی دا انسانو بیو ارادش دی انسان مجبور ندی چی منگ بے گناہ ادو دا بوئی جیرا دا خو اللہ ربانی اکڑا دا انسان خپل ارادش دی اللہ بے پاغیرانی سی خودم را دا چی دا انسان دا اراده دا چا دا ارادی لاندی دا دا اللہ دا ارادی لاندی دا بیا پا دی که اگا حدیث روڑا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شپیر پاسی دو عبداللہ بن عباس وی دا ایتونوی ان فی خلق السماوات والارض یعنی اشاره دا غیتا چی دا طول مخلوق دا اللہ دی باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين دیزی که دا خبر ثابتی اللہوی زمانگا خبر اغا مخ کی منگ دیشی کردی دا اللہ وی چی زمان دا پیغمبران دوی با میشه کامیابی و دوی با زوروری اللہ وی دا خبر ما مخ کی ندیشی کردی
دې ځکه امام بخاري رحمه الله د الله کلام ته اشاره کوي چې الله خبرې هم کوي او بل دا چې د الله د خبرې د صفات د داسې دي چې دا صفه ذاتي هم ده او صفه فعلي هم ده. چاته دا یاد دي که څوک مدرسو کې پاتې شوی؟ صفه فعلیه او ذاتیه. صفه ذاتیه څه ته وایي چې د الله په ذات پورې همیشه ختي، لکه یو صفت چې الله کې همیشه دی. توسیون ذهن کې نه راځي حي ژوندی دی، دا صفت ذاتي صفت دی د الله په ذات کې دی. بل علم همیشه صفت نه دی. لیدر سمیع بصیر. تاسو اسی سوچ کې دا کې سوچو کې خاصه بنده باندې دغه راغی چې اوس وایي اوس سوچ په کې ډېر شي صفات دي. صفه فعلیه هغه صفت ته وایي چې د الله صفت دی خو چې کله الله وغواړي کوي. مثال باران راورول یا دینه بل واضح خبرې کول. خبرې د الله صفت دی که نه دی؟ خو په مخ یې کوي لګیا دی نه، چې کله یې وغواړي کوي. خو بعض صفات داسې دي چې هغه ذاتي او فعلي دواړه دي، لکه اصل هم په الله کې دغه دي همیشه دپاره، او چې کله وغواړي کوي لکه خبرې رحم شو او داسې نور ډېر دي. بیا دا خبره به رانه اوږده شي او مختصر کوم یې ځکه چې زه یم چې سبا دا کتاب ختم شي. نو په دې کې امام بخاري د الله سبحانه تعالی د خبرو ته اشاره کوي چې الله سبحانه تعالی د خبرې چې دي د صفات افعالو کې دي چې کله الله وغواړي نو کولی شي. داسې نه چې بس په الله یو پیر خبرې کړي نورې پې بندې دي، چې کله الله وغواړي نو خبرې به کوي. بیا ګوره هغه حدیثونه راوړي دي چې الله به د قیامت په ورځ دا وایي او الله ویلي، ټولو دا ثابتوي چې الله چې کله وغواړي نو خبرې کولی شي. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. دلته الله د امر خبره کړې ده چې الله کله امر وکړي نو په کلمه د کن سره چې دغه مخلوق پیدا کوي. مې دلته دا ثابتوي چې د کلمه د کن دا د الله خبره ده که نه ده؟ کن د الله خبره ده که نه ده؟ خو دا کن مخلوق ته که خالق دی، د خالق صفت ده خو مخلوق نشو کنه. دا کن چې د کلمه د کن دا خو د الله صفت دی، نو دا خو دغه نشو کنه، خالق نشو کنه، مخلوق نشو کنه. او که چېرته مخلوق دی ورته ووایي نو د مخلوق نه مخلوق پیدا کیږي نه پیدا کیږي. باقي دا باب چې دی دا واضح دی. انشاءالله سبا به شروع کوو د قل لو كان البحر، باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. د دې ځای نه به شروع کوو او ما ته ښکاري چې بیا موږ سره پاتې دي څو حدیثونه. بس صحیح ده. د دې ځای نه بالضبط موږ ته یو حدیث پاتې دی، تقریبا یو حدیث ته یوسل دوه. دا به انشاءالله سبا ختمو. الله سبحانه وتعالی په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. هذا والله اعلم وصلى